په یو حدیث کې څلور اذکار راغلي دي او هغه څلور ونه اذکار دومره قیمتي اذکار دي چې هغه په کولو کې ډېر زیات اسان دي او ډېر معمولي ټیم پرې لګي او هغه ولنی ذکر چې څوک سل کرتې د ورځې وکړي دومره اجر ورته میلاویږي لکه سل غلامان چې آزاد کړي. هغه دویم ذکر چې څوک سل کرتې د ورځې وکړي دومره اجر ورته میلاویږي لکه سل تیار شوي اسونه چې په جهاد کې ورکړي. هغه دریم ذکر چې څوک وکړي سل کرته نو دومره اجر ورته میلاویږي لکه سل اوښانې چې قرباني کړي او الله ته قبول کړي. هغه څلورم ذکر چې څوک وکړي سل کرته نو دومره اجر ورته میلاویږي لکه د ځمکې نه واله د اسمانه پورې دا ټوله فضا یې د نیکو نه ډکه شوي. حدیث کې راځي ام حانی بنت ابي طالب رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځل زما په خوا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتیر شو نو فقلت یا رسول الله وی ما ورته ویل چې یا رسول الله انی قد کبرت وضعفت یا رسول الله زه خو اوس مشره ښځه شوې ما بوډۍ شوې ما کمزورې شوې ما فمرني بعمل اعمله وانا جالسه ما ته یو داسې عمل وښیوه چې زه کومه په ناستې باندې یعنې ما ته په کولو کې اساني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمیل وی سبح الله 100 تسبیحه سلزل سبحان الله وایه سلزل ولې فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقنها من ولد إسماعيل. دا ستا دپاره دومره اجر لري لکه د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه ته سل غلامان یعنی سل عربي غلامان ته آزاد کړي دومره اجر ستا دپاره لري. واحمد الله 100 تحمیدة او سلزل الحمدلله وایه سلزل فإنها تعدل لك 100 فرس. دا ستا دپاره د سلو اسونو برابر اجر لري. مسرجة ملجمة چې هغه تیار شوي اسونه او ته د الله په لاره کې ورکړي سل اسونه. او وکبر الله 100 تکبیرة سلزل الله اکبر وایه فإنها تعدل لك ځکه دا ستا دپاره برابر اجر لري 100 بدنة مقلدة متقبله د سلو اوښانو قبول شو اجر دله لري چې سل اوښان دي لکه قرباني کړي. وحلل الله 100 تهلیلة او سلزل لا اله الا الله ویا سلزل لا اله الا الله ویا. ابن خلف وی زما ګمان دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تملأ ما بین السماء والارض دا سلزل لا اله الا الله ویل دا دومره اجر لري لکه د ځمکې نه د اسمانه پورې دا فضا چې د نیکو نه ډکه شوي. نو څلور اذکار شو اسان سلزل سبحان الله ویلو سره د سلو غلامانو آزاد شو اجر لري. سلزل الحمدلله ویل دا لکه سل اسونه چې تیار شوي اسونه دي د جهاد کې ورکړي. سلزل الله اکبر ویل دومره اجر لري لکه سل اوښان دي چې قرباني کړي او قبول شوي. او سلزل لا اله الا الله ویل دومره اجر لري لکه د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ټوله فضا د نیکو نه ډکه شي دومره لوی اجر لري او په دې ډېر معمولي ټیم لري. سلزل سبحان الله سلزل الحمدلله سلزل الله اکبر او سلزل لا اله الا الله.